مسلمانانو رمې غواړي چې په ډېرو څه خبره وکړم خو د وخت د تقاضې د وجې نه ډېرو خبرو باندې با صادر اچوما دا د خپې لفظ راته مناسب نه ښکاري چې دا لفظ ویم چې خپه به پرې راکاږم ځکه چې زه کومې خبرې کول غواړم نو هغه خبرې به ضروري وي نه په ضروري څیزونو باندې خلک خپې نه ږدي بلکې زه به دا ویم چې د دې لفظ د وجې نه چې بېدبۍ کې رانشي نو دا به ویم چې صادر به پرې واچو په دې پوهېږي چې شمپوشي به پرې وکړم مسلمانانو د نن نه 1400 کاله وړاندې به ما ورته نظر واچو او د مکې مکرمې هغه ځمکې ته به لاړ شو د مکې مکرمې ځمکه وه الله رب العزت زما او ستا محبوب علیه السلام حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راوستو او حضور مبارک چې کله دنیا ته تشریف آوری او فرمایلا نبی علیہ السلام چې کله دنیا کې سترګې وغړولې د نبی علیہ السلام پلار مبارک د دنیا نه فرده فرمایلی حضرت عبداللہ د دنیا نه فرده فرمایلی نبی علیہ السلام در یکتا دغه یتیم بچے زما عزتمندو د مور نبیل د حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا په غیږ کې تاسو وایئ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ته څنګه ملاو شو د عربو دستور داو چې کله به په خاریه کې ماشومان پیدا شو نو د خاریه خلکو به بانډو ته خپل ماشومان لیږل نو هغه زنانه چې کومه زنانه به ماشومان له پی ورکول هغوی به د ښار ته لاړلې د ښار د خلکو ماشومان به یې راوستل هغوی به له خپل پی ورکول او د دې په عوض کې به هغوی ته مزدوري میلاوېدله دا پی چې به کوم ماشوم ته ورکولی کېدل زما عزتمندو دا به د دغې ښځې چې کومه ښځې به پی ورکول دا به د هغه رضاعي بچی و زما عزتمندو عربو کې دا دستور چې کم خلک په بانډو کې اوسېدل کم خلک چې کلو کې اوسېدل کم خلک چې زما عزتمندو د ښار نه بار اوسېدل دغه ځایونو ښځې به راللې هغه ښځې چې هغوی به خپلو ماشومانو له پی ورکول خاریې ته به رالل خاریه کې به معلومات کو چې دلته د چا په کور کې ماشوم شوی زما عزتمندو کورونو معلومات به وکړل بیا به هغه کورونو ته لاړل هغوی سره به خبره وکړله هغه ماشوم به یې کور ته بوتو ده به د هغه ماشوم له پی ورکول هغوی به دې له پیسې ورکولې دا یو دستور دا یو طریقه کارو یو کال داسې رالی چې نبی علیہ السلام دنیا ته تشریف آوری فرمایلی د قبیله سعد زنانه راللې مکې مکرمې ته په مکه مکرمه کې زما عزتمندو ماشومان پیدا شوي مکه مکرمه دا ښار دی د باندې ښځې راللې یو زنانه یو کور ته ځي کله چې به معلومات وکړو زما او ستا د محبوب علیه السلام حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تپوس به وکړو چې دا ماشوم پلار شته خلکو به ورته ویل دا یتیم دی ماشوم به یې پرېښودو او هغه کور ته به لاړل چې د کم کور ماشوم به زما عزتمندو پلار به موجود و هغه ماشوم سره پلار سره د هغه کور والا سره به یې خبرې وکړې ماشوم به یې ترې واخیستو په دغه قافله کې یو زنانه ده د هغې نوم دی حضرت حلیمه سعدیہ رضی اللہ عنہا دا د قبیله بنو سعد زنانه ده نبی علیہ السلام کور ته تشریف راوړو وی کتل زما عزتمندو د دې څاروی کمزوری دا په راتګ کې لیټ شوله دا په بدن باندې کمزوري د دې په بدن کې دومره پی نشته چې خپل بچی پې پوره موړ کړي لیکن زما عزتمندو وی کتل خلکو ماشومان اخیستي هغه ماشومان کم ماشومان چې د ښو کورنو والو د مالداره کورنو والو لیکن زما عزتمندو الله ته منظور وه چې الله رب العزت غوښتله چې حضرت حلیمه سعدیه دا به محمد رسول الله په خپل غیږ کې اخلي زما عزتمندو حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها
د خپل خاوند سره مشوره کوي او ذات نبی علیه الصلاۃ والسلام اخلي او چې کله زما عزتمند واغستو او خلق واپس شوي دي په کومه اوښه چې دا راغلی هغه اوښه کمزوري اوښه ده په مزل کې کمزوري په بدن کمزوري لیکن چې کله نسبت زما استاد آقای نامدار محمد عربي صلی الله علیه وسلم سره شو هغه اوښه په ټولو اوښو کې په مزل کې تیزه ملګري ورته په لار کې وي ای حلیمه دا هغه اوښه نه ده چې د هغه طرفې پته راغلي ورته وایي همغه اوښه ده خو په رب کعبې قسم دې ماشوم کې الله کمال ایښی د دې ماشوم د کمال د وجې نه زما عزتمندو د حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها په بدن کې پی دومره پیدا شو چې یو زما عزتمندو یو طرف به خپل بچی لی ورکو بل طرف به د محمد رسول الله دپاره او زما عزتمندو محمد رسول الله ته الله یو کمال ورکړی هغه کمال کائنات کې بل چاته نه میلاو هغه به د خپل رور دا رضایي رور د هغه په حق باندې ډاکه نه اچوله کله چې به زما عزتمندو مور دې بلې سینې ته اچو هغه سینه به یې نه رودله بلکې یو سینه به په خپله رودله یو سینه به یې د رور دپاره وه